ستاسو په سوال کې چې کوم یو خبر یو اړخ باندې پاتې شوی چې باید چې هغه ما یو بس تاسو د خبرې په ارتباط نه وکړو. ها دا بل کار چې کوي نو هغه وګورئ. ځواب دی وایي یو خبره چې کوم دی نو هغه پاتې شوه پښتونستان لفظ ته ذکر کړم. پښتونستان چې کوم دی نو هغه داسې په منصوبه باندې هیچا نه دی پېښ کړی. یعنې لاندې باچا خان که سیاسي تحریک چلاو نو د هغه په سیاسي تحریک کې چې کوم دی نو پښتونستان نه دا پښتونستان لفظ هغه وخت راغی چې انګریزانو دا فیصله وکړه چې زموږ په صوبه کې ریفرنډم وکړي رایې والي ریفرنډم چې تاسو هندوستان سره ځئ که د پاکستان سره نو باچا خان یې وویل ته جنوبي ازداودونو ته ته د کوهاټ کې دغه یو سورنګ دی هغه سورنګ سره ونیو هغه جیل ته لاړ او د هغه مشرې زوی غني خان چې کوم دی هغه د هغه وخت کې د ګوند یو شعبه وه چې زلمی پښتون یې ورته وایي د هغه زلمي پښتون مشر نو هغې په بنو کې خپل اجلاس وکړو او په خپل اجلاس کې چې کوم دی نو دا خبره پیش کړه چې که ریفرنډم کېږي نو درې دې هغه دې ورته پیش کړي درې لارې هندوستان پاکستان یا پښتونستان پښتانه ځان له نو دې باندې داسې شاملو په پارټۍ په پروګرام کې کار نه و شوی اچانک یو خبر راغله بیا د هغې نه پس لاندې داسې چا په تسلسل نه دی چلولی او کله وضاحت راغلی دی باچا خان پخپله دا ویلی دي چې موږ پاکستان کې دننه د دې خپلې صوبې نوم صرف بدلول غواړو دا خبره کړې ده پاس دا پښتونستان زیات په دې مشهور شو چې بره افغانستان کې موجوده افغانستان کې دولتي طور دا نوم راواغستی شو او په کال کې به ورځ کېده او ډولونه به غږېده او پښتونستان او دا پښتونستان زموږ او دا پښتونستان زموږ اراده یې د هغې ضد وه یعنې چې سید پښتو هغه د دې خبرې ضد و خو د خپل سیاسي اغراضو لپاره چې کوم دی دغه ډول غږېده چې دغه ده په دې وجه باندې دا نوم راغلی دی دا نوم په دې دغه کې نه دی راغلی اوس چې کوم دی نو کوم نوم چې په تاریخ کې راغلی دی هغه پښتونخوا ده پښتونخوا پنځه شپږ سوه کاله مخکې زموږ شاعرانو لیکوالانو دا ذکر کړی دی هغې خاورې ته دا نوم ذکر شوی دی په لیکلو کې چې په کومه خاوره پښتانه اوسېدل او بیا یو مشهور واقعه د هغې راغلی دی چې احمدشاه بابا کله هندوستان فتح کړو او واپس راته او هندوستان یې د هندوستان مسلمانانو ته حواله کړو نو یو سیند دی جیلم سیند ورته وایي چې د جیلم د سیند نه راپورې وه نو په دې غاړه ودرېد او بیا یې لاس داسې چاپېره وګرځاو چې دا ټوله پښتونخوا ده په هغې کې کشمیر او زموږ موجود صوبه چې ده دا قبایلي علاقه او دا ټول علاقې پکې راځي تر سینده پورې د سیند صوبې پورې چې دا پښتونخوا ده نو د هغې دغه دی نو دا پښتونخوا لفظ چې کوم دی په اول وار باندې ما د پاکستان په پارلیمنټ کې خپل تقریر کې ووایي چې ما تقریر کې دا خبره وکړه لوغ اول کې وشو سپیکر ما ته ویل شوی دا ته هغه هلته کې چې کوم دی نو سني والا پاڅېده جماعت اسلامي والا پاڅېده او هغه سپیکر ته وایي چې دا د آئین خلاف ورزي کوي یو کس پکې اواز وکړو چې دا پاکستان ماتولو خبرې کوي بیا سپیکر ما ته وایي چې ته یې نه شي ویلی ما ورته وایي چې دا ما څه د دې نه مجبورولی نه شي چې ما دا کوم آئین خبرې چې دي کوي دې آئین ماله بنیادي حق راکړی چې هغې ته دیو انګریزي کې فنډامنټل رایټس وایي بنیادي حقوق هغه بنیادي حقوقو کې د ټولو نه اولنی حق دا دی چې د تحریر او د تقریر ازادي نو که زه هغه بنیادي حق په پارلیمنټ کې نشم استعمالولی نو زه بیا کوم ځای کې استعمالوم نو بیا هغه وایي چې ته ویلی شې خو د خپل ګوند د طرفه نو ما ورته وایي زه د نواز شریف خلاف الیکشن ته ولاړم وزیر اعظم نو هغه خو لازمن د هغه اکثریتو ته مخکې نه پته وه چې هغه به یې ګټي دریو کې دوه حصې د هغه اکثریت وه نو هغه ما ورته وایي چې وزیر اعظم خو هغه دی ناست دی ګټه انتخاب هغه ګټلی دی زه خو چې څه خبره کوم د خپل ګوند د طرف نه کوم
پښتونخوا لفظ چې کوم دی بیا په مخه شو بیا زموږ د صوبې اسمبلۍ بیا څو کاله پس یو قرارداد پیش کړه هغه هم پاس شو بلکې ولا ورکړی شوی نه دی یعنې هغه زوړ نوم سرکار شمال مغرب د سرحد پښتونستان چې کوم دی نو هغه دغه شان کافي خبر شوی دی چې هغه کار نه دی کړی